ولې لهر لارې د جانان د کلي لاره ده غم به پرې قدم د بلو مینه وي خماره ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. از افغان سلامونه را لیږلي او د سلام نه وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده د خوراک په شروع کې بسم الله ویل غوره دي او که بسم الله الرحمن الرحیم؟ د بخاري او د مسلم حدیث دی. راوی د حدیث حضرت عمر ابن سلمه رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي قال لی رسول الله صلی الله علیه وسلم سم الله وکل بیمینک وکل مما یلیک. حضرت عمر بن ابی سلمه رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما ته وفرمایل چې د الله رب العزت نوم واخله او په خپل ښي لاس خوره او چې تا ته کم نږدې وي د هغې نه خوره، یعنی خوراک د خپل مخې نه کوه. په کاسه کې چې کم ځای ستا مخه د دې ځای نه خوراک کوه، د بل چا مخې ته لاس مه وروړه. نو محدثینو لیکلي چې مراد د سم الله نه یا په نورو احادیثو کې چې بسم الله راځي بسم الله ویل دي، او که چا بسم الله الرحمن الرحیم وویل دا خو لا بهتره ده. همدارنګه د ابو داود او د ترمذي حدیث دی. راویه د حدیث ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ده. هغه فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا اکل احدکم فليذكر اسم الله تعالى فإن نسيه أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. ام المؤمنین فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي کله چې تاسو کې یو کس خوراک کوي نو د الله رب العزت نوم دی واخلي. محدثین لیکي چې مراد د سم الله نه د بسم الله ویل دي، او که د هغه نه د خوراک په اول سر کې د الله رب العزت د نوم اخیستل هیر شو، نو چې کله وریاد شي بیا دې داسې ووایي د الله تعالی په نوم په اول کې او هم په آخر کې، یعنې داسې به وایي بسم الله اوله و آخره. کله چې په خوراک باندې شروع کوي بسم الله به وایي، خو که ستانه په اول کې هیر شول چې هر وخت در یاد شو بیا به داسې وایي چې بسم الله اوله و آخره. همدارنګه د مسلم حدیث دی. راوی د حدیث حضرت جابر رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمای سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول اذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لأصحابه لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. حضرت جابر رضی الله تعالی عنه فرمای چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي چې رسول الله فرمایل کله چې یو سړی خپل کور ته ننوځي نو د ننوتو او د خوراک په وخت کې د الله نوم واخیستو نو شیطان خپلو ملګرو ته وایي دلته ستاسو نه د شپې ځای شته او نه د خوراک. لا مبیت لکم ولا عشاء. او چې کله څوک کور ته ننوځي او د ننوتو په وخت کې د الله رب العزت نوم وانخلي
نو شیطان خپلو ملګرو ته وایي تاسو د شپې ځای هم وموندو. او چې کله د خوراک په وخت کې د الله رب العزت نوم وانخلي نو شیطان خپلو ملګرو ته وایي تاسو د شپې ځای هم وموندو او د خوراک هم. نو درنو اوریدونکو، ورونو او خویندو، چې کله خپل کور ته ننوځئ بسم الله ووایئ. همدارنګه چې کله په خوراک باندې پیل کوئ بسم الله ووایئ. چې کله مو داسې وویلې ستاسو په کور کې نه شیطان لپاره د شپې ځای شته او نه د خوراک، او کله چې تاسو کور ته ننوځئ بسم الله ونه وایئ نو شیطان خپلو ملګرو ته وایي چې د شپې ځای خو مو پیدا ک. او که د خوراک په وخت کې بسم الله ووایئ نو شیطان لپاره بیا ځای نشته، او که مو ونه ویل نو شیطان وایي چې د خوراک ځای مو هم پیدا ک. همدارنګه د ابو داود او د نسائی حدیث دی. راویه د حدیث حضرت امیه بن مغشی رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم جالسا ورجل یأکل فلم يسم الله تعالی فلم يبق من طعامه الا لقمة فلما رفعها الى فيه قال بسم الله اوله واخره فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ما زال الشيطان يأكل معه فلما ذكر اسم الله استسقاء ما في بطنه. حضرت امیه رضی الله تعالی عنه فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناست او یو سړي خوراک کولو نو د الله رب العزت نوم یې وانخیستلو، یعنی بسم الله یې ونه ویله، تر دې چې د ده په خوراک کې یوه ګوله یا یوه نوړۍ پاتې شوه. چې کله یې هغه خولې ته پورته کړه نو په همدغه وخت کې ده وویلې بسم الله اوله و آخره. کله چې داسې وویلې نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وخندل، بیا یې وفرمایل شیطان د ده سره برابر خوراک کولو، خو چې کله د الله رب العزت نوم واخیستلو نو شیطان چې څه خوړلي ول هغه یې واپس ټول وغورځول، یعنې ټول یې قی کړه. نو چې کله خوراک ته کینئ د خوراک نه مخکې ووایي بسم الله. همدارنګه د ترمذي حدیث دی. راویه د حدیث ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ده. هغه فرمایی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یأکل طعاما فی 6 من اصحابه فجاء اعرابی فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انه لو سمى لكفاكم. ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپلو شپږو اصحابو کرامو رضی الله عنهم سره خوراک کولو نو یو اعرابي یا صحرایي راغی او هغه ټولې دوه مړۍ ک، یعنی په 2 مړیو کې خلاص ک. فجاء اعرابي فأكله بلقمتين. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل که چیرې ده د الله رب العزت نوم اخیستی وی نو دا خوراک به تاسو ټولو لپاره کافي شوی و. اما انه لو سمه لکفاکم. خو ده بسم الله ونه ویلې نو په 2 ګولو کې یا 2 نوړیو کې ټول خوراک ختم شو. نو فیاض صاحب د خوراک په شروع کې بسم الله ویل او که چا بسم الله الرحمن الرحیم ویلی لا غوره او لا بهتره ده. درنو دوستانو، زمونږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ،
تر څو زما دیني خپرونې او نور اړین دیني مسایل تاسو ته پر وخت ورسیږي.